د قرآن کریم د ترجمې 115 درس د النساء سورت او 12 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا آیاتونه هم د میراث په باره کې دي. الله تعالی فرمای ولکم او ستاسو د پاره نصفو نیمایی ما د آغ مال دی ترکا چی پریدی ازواجکم ستاسو خزی ازواجکم ستاسو خزی پس د مرگنا خو په دې شرط ان کچیرتا لم یکن نوی لهن د اغوی ولد اولاد، یعنی که اولادی نی نو خاوندانو ته د خزو د مرگ نه وروسته د اغوی په مال کې نیمایی برخه ده. فإن او کچیرتا کانا وی لهن د اغوی ولدن اولاد نروی که خزا فلکم نو بیا ستاسو د پاره الربع څلورم برخه ده، یعنی که اولادی یی نو بیا د خاوندانو د پاره د خزی په مال کې څلورم برخه ده میراث. مما د آغا مال زنی ترکنا چې اغوی یعنی ستاسو خزی یی پریدی پس د مرگنا، خو من بعدی ورستا د پورا کولو وصویتن د داس وصیت څخه یوسوینا چې اغوی یعنی ستاسو خزو یوسوینا وصیت کړی وی بها په اغی باندې، یعنی چې وصیت کړی چې زما دغه وصیت پورا کړي. او دین یا ورسته د قرض، او دین یعنی ورسته د قرض د ورکولو نه که چیرته په مړی قرض وی نو چې کم مال پاتې شي هغه به سره برخې او تقسیم کوي. اول بتینا قرض د مړی ګورو کفن او وصیت به پورا کوي او څه مال چې پاتې شو هغه به بیا تقسیم کوي. ولهن او اغوی ته یعنی ستاسو خزو ته الربع څلورم برخه ده مما د آغ مال څخه ترکتم چې تاسو یې پریدی پس د مرگنا، خو په دې شرط ان کچیرتا لم یکن نوی لکم دستاسو ولد اولاد. فإن او کچیرتا کانا وی لکم دستاسو ولدن اولاد نارینوی که خزا د امدی خزینی او که د بلینا خو چې اولاد مویی فلهن نو بیا د اغوی د پاره یعنی ستاسو د خزو د پاره الثمن اتم برخه ده، یعنی ستاسو د مرگ نه وروسته که چیرته اولاد مو نوی
نو د ښځې څلورمه برخه د ستاسو په مال کې، او که اولاد مو وي نو بیا اتمه برخه ده. مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو یې پرېږدئ پس د مرګ نه، خو من بعدي وروسته د پوره کولو د داسې وصیت څخه توصونه چې تاسو وصیت کړی وي بها په هغه باندې، او یا وروسته دین د قرض د خلاصولو څخه، چې کم مال پاتې شي نو هغه به سره برخې او تقسیم کوي. وإن او که چیرته کان وی رجل یو سړی یورثو چې میراث تی وړل کیږي کلاله، یعنی دا دې ته وایي چې نه یې مور او پلاری او نه یې اولادي. او امرأتن یا یوه ښځی چې نه یې پلار او مور او نه یې اولادي، وله او د هغه اخون یو ورور، یعنی د مور د خوانه، او یا اختن یوه خور، یعنی د مور د خوانه، یعنی پلرونه بیل وي او مور یوی. فلکل واحد، نو په دې صورت کې فلکل واحد د هر یو د پاره منهما د دوی څخه السدس شپږمه برخه ده، یعنی که یوه خوري هم شپږمه برخه ده، او یا که یو ورور وي هم شپږمه برخه ده. مطلب دا چې په دې ځای کې ښځه او نر په برخه کې یو برابر دي او یو په بل امتیاز نه لري. فإن او که چیرته کانو وی اغوی، یعنی د مړي ورونه یا خورګانی، اکثره زیات من ذالک د دینه، یعنی که د مړ سړي یا مړې ښځې د یو نه زیات ورونه یا زیاتې خورګانې یي، فهم نو په دې صورت کې هغوی ټول شرکاء شریکان دي فی الثلث په دریمه برخه کې، یعنی ټول ورونه او خورګانې به د میراث د مال نه دریمه برخه واخلي او بیا به دا دریمه برخه مال په خپلو منځونو کې په برابرو حصو باندې تقسیم کړي. مطلب دا چې نر او ښځه به برابره برخه اخلي. مثلا د مړي ټول 10 ورونه دي او خورګانې دي، یعنی څه خورګانې دي او څه ورونه دي، او 3 لکه افغانۍ ته پاتې شوي دي، نو دا 3 لکه افغانۍ به 3 برخې شي چې هره برخه 1 لک افغانۍ کیږي. نو اوس به دا ټول ورونه او خورګانې په شریکه د ټول مال دریمه برخه، یعنی 1 لک افغانۍ واخلي او په خپل منځ کې به سره برابرې تقسیم کی، چې هر یو ته به 10,000 افغانۍ ورسیږي. خو من بعد وروسته د پوره کولو وصیت نه، یوسوا چې وصیت شوی وي بها په هغې باندې، او یا وروسته د ورکولو دینن
د قرض نه، یعنی چې وصیت او قرض دا ارڅ خلاص شي، بیا چې کمی پیسې او مال پاتې شي هغه د برخې او تقسیم شي. یعنی اول باید د مړي ګور او کفن، د مړي د وصیت پوره کول او د مړي قرض ورکول د میراث د مال څخه وشي، او د دې نه وروسته چې کم مال پاتې شي هغه دې سره تقسیم شي. غیر مدوارن، په دې شان سره چې ضرر رسونکی نه وي، یعنی بل چاته په دې وصیت سره چې یا د درېیمې حصې د مال څخه د زیات مال وصیت وکړي، یا بل داسې څه چې وارثانو ته ضرر ورسیږي. یعنی مړی یا څوک چې مړ کېږي هغه د درېیمې حصې د مال نه زیات وصیت نشي کولی. وصیتن دا حکم دی، وصیتن دا حکم دی من الله د الله تعالی، والله او الله تعالی علیم ښه عالم دی، حلیم او ډیر تحمل والا دی. تلکا دا یعنی د یتیمانو میراث، وصیت او قرض په باره کې حکمونه، حدود الله دا د الله تعالی حدود دي. دا مخکې چې د میراث او د یتیمانو په باره کې کم احکامو او مونږه وویلې، دا د الله تعالی حدود دي. حدود الله د الله تعالی حدود دي. ومن او څوک ومن او څوک یطیع چې تابعداري کوي، حکم مني الله د الله تعالی، ورسوله او د هغه جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یدخله الله تعالی به داخل کی هغه جنتونو ته، تجری چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې جنتونو، الانهارو نهرونه، ویالې، خالدین همیشه به وي هغه فیها په دې جنتونو کې، وذالک او دا جنتونو ته داخلېدل، الفوز العظیم ډیره لویه کامیابي ده. ومن او څوک چې یعصي نافرمانی کوي الله د الله تعالی، ورسوله او د هغه جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ویتعدى او تیری کوي حدوده د هغه جل جلاله د حدودو څخه، او تجاوز او زیاتی کوي د هغه جل جلاله د حکمونو څخه، یدخله الله تعالی به داخل کی هغه نارن اورتا، خالدن همیشه به وي هغه فیها په هغې اور کې، وله او هغه ته عذاب مهین سپکونکی عذاب دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.